د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. شپږ هفتې تېرې شوې خو د امریکې محکمې خارجې پریس سیکرټري مس ټمي لا څه پریس بریفینګ نه دی کړی. دا نمایه غیر موجودګي صدر ټرمپ انتظامي بدنظمي او غیر مؤثر میډیا حکمت عملي ښيي. که څه هم صدر ټرمپ په خارجه پالیسیو کې ډېر ښه اقدامات کړي دي خو دنیا اوس هم دغو اقداماتو نه لا علمه ده. دغه لا علمي د پالیسیو د کمزوریو د وجې نه ده بلکې د ټرمپ د خپل ټیم د ناکامۍ د وجې دی، ځکه چې دوی په مؤثرې طریقې په خپل پیغام خورولو کې ناکامه شوي دي. ټرمپ او د هغه مشیر په دې خیال کې ګیر دي چې صرف ایکس چې کوم ته مخکې ټویټر ویلې کېدل او فاکس نیوز چې انتظامیې د پیغام خورولو دپاره کافي دي. دغه هغه ناکامه حکمت عملي دی چې د کوم د وجې د دې پخوانی صدارت د ستونزو سره مخامخ شوی و، په کوم کې د ده میډیا سره برتاو څه تباهۍ نه کم نه و. مخصوصو چینلونو ته ترجیح ورکول یوه خبره ده خو باقي میډیا په مکمله توګه نظر اندازه کول ځان ته د تاوان رسولو مترادف دی. د یو پریس سیکرټري کار دا دی چې هغه صحافیانو ته معلومات ورکړي او دا نه دی چې صحافیان نظر اندازه کړي. د ټرمپ پریس اپریشن نه اهلي سټیون چونګ او کیرولین لیوي په شان کسانو غیر ضروري دښمنیو نور هم خرابه کړې ده. هغه د انتظامي ویژن واضح کولو پر ځای د صحافیانو تضحیح کوي، د وایټ هاوس کرسپونډنټس اسوسییشن پسې مسخرې کوي او په وړو وړو جګړو کې ځان غورځوي. دغه رویه د ټرمپ دپاره نقصاني دی ځکه چې دې سره صرف منفي خبرونه پیدا کیږي او دغه تاثر مضبوطوي. د ټرمپ انتظامیه د شفافیت خلاف دی. اوسنی او نوی مثال یې دا دی چې پینټاګون یو اعلی فوجي جرنیل برطرف شو خو پینټاګون د دې څه وضاحت ورنکړو. دې سره سره ټرمپ د غزه خلکو منتقل کولو فیصله کوي خو په دې خبره محکمه خارجي نه ته جواب لا نه دی راغلی. د دې پر ځای د ایلان مسک ایکس ټرمپ انتظامي پریس آفیس کردار ادا کوي، کوم یو نه صرف یو عجیب بلکې یو غیر ذمه دارانه عمل هم دی. که دغه صورتحال برقرار و نو ټرمپ د کانګرس کانفرنس وبایلي. پکار دی چې ډرامو پر ځای په حکومت باندې توجه ورکړي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.